که نړۍ بدلوې نو انسان د هغوی د زړه په اندازه وتله. ما خپل تور ربړي بوټان په خیت خرګ او ماسک په چپ خر کې نیوله او ساحل خواته مې منډې وهلې. د وضعیت اساس پر وخت به ما خپل ربړي بوټان په نرمو شګو د خیمې په څیر یو بل ته تکیه کول. ښي او چپ خواته به مې زده کوونکي ولاړ وو. شنه کمیسونه، خاکي د لمبا نیکرونه، نیلون موزي او کوچني ساتندوی جاکټونه یې اغوستي وو. موږ به سهارنۍ 2 میله لمبا ته ځان چمتو کوو. ساتندوی جاکټونه واړه او له ربړ جوړ شوي وو. کله به چې لاس کې راښکل شو دا به وپړسېدل. په زده کوونکو کې د دې ساتندوی جاکټ کارول شرم ګڼل کېده، خو بیا هم د سمندري ځواک هر روزونکی اړ و چې له هرې لمبا وړاندې دغه ساتندوی جاکټونه یو ځل وارزوي. دغې ارزونې روزونکو ته د ځورونې یو بل فرصت هم ورکاوه. په هغه ورځ د سمندري څپې ارتفاع نږدې 2.5 متره یا 8 فوټو ته رسېدله. څپې په 3 کرښو کې را روانې وې. له لمدو شګو سره به لګېدلې او د زده کوونکو زړه به یې درزاو. روزونکی ورو را روان شو او هغه کس ته بیخي مخامخ ودرېده چې زما ښي څنګ ته ولاړ و. دغه زده کوونکی نوی سمندري ځواک ته راغلی و. په ونه تقریبا 5 فوټه او 4 انچه لوړ و. د سمندري ځواک روزونکی یو زوړ عصري پوځي و. ونه یې 6 فوټه او 2 انچه ته نږدې وه. شاګرد ته مخامخ دنګ ولاړ و. روزونکي چې څنګه د زده کوونکي ساتندوی جاکټ ولید، بیا یې د هغه چپې اوږې ته ولیدل. دا اوږه یې د سمندر څپو ته مخامخ وه. لږ ټیټ شو او د هغه هلک ربړي موزي راواخیستې. هغه د هلک مخ ته نږدې ونیولې او ورته ویې ویل: ځان په رښتیا سمندري ځواک کې لوی ځای ته رسوي؟ ځوان نیغ ودرېده. په سترګو کې مقاومت و. په لوړ غږ یې ورته وویل: هو استاد، غواړم. روزونکي هماغسې موزي مخ ته خوځولې. ورته ویې ویل: تو خو وړوکی هلک یې، دغه مخامخ څپې به دې په منځ کې نیم کړي. بیا لږ غلی شو او مخامخ څپو ته یې اشاره وکړه. دلته له زخمي کېدو مخکې باید په پرېښودو فکر وکړې. حتی ما د خپلو سترګو له کونجه ولیدل چې هغه ځوان غاښونه سره چیچل. لنډ ځواب یې ورکړ: زه یې نه پرېږدم. بیا روزونکی لږ ورټټ شو او هغه زده کوونکي ته یې غوږ کې څه وویل. د څپو د شور له امله پوه نه شوم چې څه یې ویل. د ټولو زده کوونکو ارزونه چې ختمه شوه، روزونکي موږ ته اوبو ته د ورښکته کېدو امر وکړ او موږ خپله لمبا پیل کړه. 1 ساعت وروسته چې زه له اوبو راووتم، هغه ځوان د اوبو پر غاړه ولاړ و. د ټولګي کې لومړی کس و چې لمبا یې ختمه کړې وه. ما یو څنګ ته کړ او پوښتنه مې ترې وکړه چې روزونکي درته غوږ کې څه وویل. هغه مسکی شو او په ویاړ یې وویل: ما ته یې وویل ځان ثابت کړه. د سمندري ځواک په روزنه کې تل د یو څه ثابتول و. د ونې یا قد ثابتول مهم نه و. د پوټکي رنګ مهم نه و. د پیسو ثابتولو ګټه نه کوله. خو د هوډ او قاطعیت ثابتول تر وړتیا ډیر مهم و. ما له ښه مرغه درس د روزنیزې دورې له پیله 1 کال مخکې زده کړی و. سنډیاګو ښار کې چې په بس کې سپور شوم، نو سخته سودا مې وه چې په اوس به کورنیډو په کوچني ساحل کې د پوځي روزنیز مرکز وسایل او اسانتیاوې ګورم. زه د سمندري ځواک د 2م کال محصل وم چې د اوړي په سمستر کې مې د روټیک افسرانو په روزنیزه برنامه کې ګډون کړی و. دا چې په 2م کال کې وم، نو مشرانو او کشرانو محصلینو په منځ کې راتلم. که هر څه له پلان سره سم شوي وای، نو هیله وه چې راتلونکی کال راته یوه دنده راکړي او د سمندري روزنو مسؤل شم. د اونۍ په نیمایي کې مې په روټیک کې له خپل ښوونکي اجازه واخیسته. اجازه له دې امله چې د روزنیزې دورې یوه کښتۍ منحرفه شوې ده او زه باید کورنیډو ته ورشم. زه د کورنیډو مشهور هوټل له انګړه بهر له موټره ښکته شوم او 1 میل پلی مزل مې وکړ چې د امفیبیوس سمندري بیس ته ورسېدم. د کورایي جګړې د وخت له څو کوروي ودانیو تیر شوم. دا ودانۍ د کوریا د جګړې پر وخت جوړې شوې او د امریکا د تحت البحري ویجاړونکو ځواکونو 11 او 12 ټیم پکې اوسېده. په لوحې یوه چونګښه رسمه شوې وه چې د باروتو بم یې په لاس کې و او سګرټ یې څکاوه. دا د لویدیځ ساحل ته د بحري ځواک د خلکو استوګنځای و. هغه زړور جنګیالي چې پخوانیو مبارزینو یې د آیوجیما، تاروا، ګوام او انچون ساحلونه تصفیه کړي وو. ما چې دا ولیدل زړه مې ودرزېده. د هغه ځای و چې ما پکې اوسېدل غوښتل. له دې ځایه چې تیر شوم، ورپسې ودانۍ د ځانګړو سمندري ځواکونو د لومړي ټیم وه. دا د هغو ځنګلي جنګیالیو ډله وه چې د ویتنام په جګړه کې د پوځ د تر ټولو کلکو انسانانو اعتبار ترلاسه کړی و. دلته یوه بله لویه لرګینه لوحه لګېدلې وه. یو سمندري حیوان پرې رسم و چې یو لاس کې چاقو نیولی و او په اوږو یوه توره چپنه پرته وه. زه بیا وروسته پوه شوم چې دا دواړه یو خلک و. ټول خلک د ځانګړو سمندري ځواکونو له روزنې فارغ شوي او په زړه قوي و.
بالاخره وروستۍ دولتي ودانۍ ته ورسېدم چې د بحري بیز د سمندر غاړې خواته آباده شوې وه. په ودانۍ بهر دا جمله لیکلې وه: د تحت البحري ویجاړونکو ځانګړو ځواکونو لومړني تمرینات. د انګړ له دروازې د ځانګړو ځواکونو 2 روزونکي ولاړ وو او څو نوي راغلي محصلین ترې تاو وو. د محصلینو په منځ کې د دې 2 روزونکو ونې لکه د برجونو دنګې وې. یو ډیکري نومېده، قد یې تر 2 متره لوړ وو، چارشانه کس وو، سینه یې پراخه وه، برېت یې تور او نازک وو. ما چې د ځانګړي ځواکونو له منصبداره څټمې لرلې هغه ټول یې درلودل. څنګ ته یې ګن وینس ولاړ وو. د قد هم تر 2 مترو لوړ وو، ورزشکار غوندې ښکارېده، چست او قوي بدن یې درلود او باروب نظر یې ټولو ته دا ګواښ کاوه چې نه به ورنږدې کېږئ. محصلین ودانۍ ته راننوتل. زه زړه نازړه د هغوی خواته ورغلم او مخامخ انګړ کې ودرېدم. ځوان محصل ته مې خپله کیسه وکړله. زه د تکساس پوهنتون نوی محصل وم او داسې یو کس مې لټاوه چې د ځانګړو سمندري ځواکونو د روزنې په اړه ورسره وغږېږم. هغه کس له خپل میزه راپورته شو او بیرته چې راستون شو راته ویل چې ډاګ هوس ما سره څو دقیقې خبرو کولو ته چمتو دی. زه په تمه وم چې د دې سړي دفتر ته د تللو غږ راته وشي. په لاره ښکته او پورته تلم او راتلم او په دیوال انځورونو ته مې کتل. ټول په ویتنام کې د ځانګړو ځواکونو عکسونه وو. هغه انسانان چې په مکوینګ دل تاکتر نامه په خټو کې ډوب وو، د سمندري ځانګړي ځواک سرتیري چې له شپنیو عملیاتو بیرته راستنېدل. د هغو خلکو عکسونه چې اتومات وسلې ورسره وي او له مهماتو ډک چټکو کښتیو کې د څنګ لور ته روان وو. د تالار په بل سر کې یو بل کس عکسونو ته لیدل. یو ملکي سړی وو، تقریبا مات غوندې ښکارېده او بیټل فیشن ویښته یې پریښي وو. ظاهرا داسې ښکارېده لکه د دې بېساري جنګیالیو په لیدلو چې هک پک شوی وي، لکه چې پر دې فکر کوو چې څنګه د ځانګړو ځواکونو غړی کېدای شي. د دې عکسونو په لیدو یې واقعا دا فکر کوو چې د دې تمریناتو پوره کولو وړتیا یې درلوده. پر دې فکر کوو چې کوچنی بدن یې د درنې پرتلې او زرګونه مرمیو د وړلو ځواک درلود. آیا بهر یې د ځانګړو ځواکونو 2 روزونکي نه ولیدلي؟ خفه شوم چې دې کس ته یې ناسمه پته ورکړې ده. ښایي نور به یې د ملکي وګړي په توګه ارام ژوند پرېښوده او زړه یې و چې ځانګړو ځواکونو ته لاړ شي. څو دقیقې وروسته یو کس په ډېره ارامۍ لاندې تالار ته راښکته شو او زه یې هودز دفتر ته یوړم. جوګ هودز په ځانګړو سمندري ځواکونو کې د غړیتوب اخیستلو تیار اعلان و. لوړ دنګ چارشانه خرمایي ویښته او د سمندري ځواک خړه دریشي. زه د هغه میز څخه مخامخ په یو څوکۍ کې کېناستم او سره د ځانګړو سمندري ځواکونو په تمریناتو او د کاري پلان لپاره په اړینو اړتیاو غږېدم. هغه راته د ویتنام د تجربو کیسه وکړه او دا یې هم راته وویل چې له دې ځایه د فراغت وروسته به ژوند څنګه وي. د سترګو له کونجه مې په شخصي جامو کې هغه وچ کلک کس ته لیدل چې عکسونو ته ځیر و. دا هم لکه چې زما په څیر د همدې سړي لیدلو ته په تمه و. په دې هیله و چې ځانګړو تمریناتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دې کار ماته د ځان په اړه ښه احساس راکاو، ځکه ځان مې تر هغه قوي او لا ډېر چمتو ګڼه او فکر مې کوو چې د دې ځانګړو تمریناتو کولو وړتیا لرم. موږ خبرې کولې چې هودز ناڅاپه غلی شو. له خپل میز یې بهر ته وکتل او په تالار کې ولاړ کس ته یې ورغږ کړ. هودز هغه وچ کلک کس ته ورغږ کړ چې دننه راشه او زه په خپل ځای کې ودرېدم. هودز هغه کس ته کلک غاړې وت. ما ته یې وویل: بیله دا ټامي نوریس دی. دا وروستی وسلوال پوځي و چې د ویتنام د جګړې لپاره یې میډال اخیستی و. نوریس موسکی شو، خو په دې معرفي لږ نارامه و. زه هم ورته موسکی شوم. لاس یې راوښ کړ او ما زړه کې په خپل ځان پورې وخندل. دا سړی وچ کلک و. زه په دې شکمن وم چې له ځانګړو تمریناتو به ګنې ژوندی او نوځي. خو دا د لومړي ګروپ بیړۍ چلوونکی ټامي نوریس و. د ویتنام په جګړه کې برخه اخیستې وه. څو شپې د دښمن په لیکو کې نفوذ وکړ چې خپل 2 لوېدلي پیلوټان وژغوري. دا هماغه کس دی چې یوه بله جګړه کې ویتنامیانو په مخ وویشته او بیا د مایک تورنټن له لوري وژغورل شو. هغه بیا وروسته د دې کار لپاره د درناوي میډال ترلاسه کړ. دا هغه کس و چې له ټپي کېدو سره یې بیا هم د اف بي آی د برمته ژغورنې په ټیم کې وجنګېده. دا سړی د سمندري ځواک د تاریخ یو تر ټولو پیاوړی انسان و. په 1949 زیږدیز کال کې ټامي نوریس له ځانګړو تمرینونو تقریبا په ویستل کېدو و. لوړپوړو افسرانو ویل چې ټامي په ونه ټیټ او ډیر وچ کلک دی. د تمریناتو لپاره اړین ځواک نه لري. خو زما په ټولګي کې د هغه ځوان په توګه ټامي نوریس هم ټولو ته دا ثابته کړه چې هغوی ناسم فکر کوو او یو ځل بیا یې وښودله چې ونه او تجهیزات مهم نه دي، بلکې د زړه او همت لویوالی مهم دی. که نړۍ بدلوي نو ځای په ځای مه کښېنه، پر مخ ولاړ شه.
ما په شګلنې غونډۍ منډه وهله او بل خواته د غورځېدو هیڅ اندېښنه راسره نه وه او ښه په تیزه د سمندر خواته روان وم. د ریشمې اغوستې وه، وسایل راسره وو، خولۍ مې په سر کړې وه او جنګي بوټان مې په پښو وه. څپې د کلیفورنیا د کورنیډو ساحل له څنډو سره لګېدلې او ما ځان مخامخ ورغورځاوه. له اوبو بیرته لوند خشت راووتم چې ګورم د ځانګړو تمریناتو روزونکی په یوه غونډۍ ولاړ دی، لاسونه یې سره تړلي وو. سترګې د سهار په ټپ کې له ورایه ښکارېدې او په لوړ غږ یې راته وویل ته په خپله ښه پوهېږې چې څه باید وکړې میکه. رښتیا هم زه پوهېدم. په مصنوعي شوق مې په ټول قوت یوه چغه وکړه. پړ مخې په شګو پرېوتم او اړخ په اړخ واوښتم چې د ریشمې ټوله په شګو ولاړل شي. بیا مې په آخره کې لږه شګه هوا ته وشیندله چې په ما راتویه شي او ټول پرې خړ پړ شم. حقیقت دا و چې نن سهار مې د تمرین پر وخت له اصولو سرغړونه کړې وه، نو سزا دا و چې ساحل ته مې منډه وهلې وای، شګو کې اړخ په اړخ اوښتی وای او ځان مې په شګو سم لړلی وای. په ځانګړو تمرینونو کې تر ټولو اسانه کار همدا په شګو کې رغړېدل دي. سخت کارونه ډیر زیات دي، خو دا په شګو کې رغړېدل په اصل کې د انسان د صبر او هوډ ازمېښت دی. دلیل دا نه دی چې پاتې ورځ به همداسې په شګو کې لړلی تېروي، بلکې دلیل دا دی چې دا کار بې توپیره او بې تبعیضه دی. هیڅ دلیل ویل پکې نشته، بس د خپل روزونکي په غوښتنه به شګو کې رغړی. ډیرو زده کوونکو ته به د دې کار منل سخت و. کومو خلکو چې د غوړتوب لټون کاوه هغوی په دې تمه و چې د خپل ښه کار او ښو اجراتو لپاره به ستایل کیږي، خو کله کله به داسې و او کله کله به نه و. کله کله به د ټولو خوارو یوازینۍ جایزه همدا په شګو لړلی لوند بدن و. ما داسې وګڼل چې ټول بدن مې په شګو لړل شوی دی. همداسې خپل روزونکي ته روان شوم او مخې ته یې تیار سوی ودرېدم. روزونکی فیلپ آلمارتین نومېده، ملګرو به موکي باله. هغه راته ښه ځیر شو چې شګو کې د رغړېدو په جزا کې مې د هغه ټول شرایط پوره کړي دي که نه. موکي مارتین قوي ځانګړی سمندري پوځي و، په هوایي کې زیږېدلی او همالته لوی شوی و. هغه زما لپاره یوه الګو او ما غوښتل چې د هغه په څیر پوځي افسر شم. د ویتنام په جګړه کې هم ګډون کړی و او د ځانګړو سمندري ځواکونو په لیست کې چې هره وسله وه د یې د چلولو مهارت درلود. د په سمندري ځواکونو کې هم تکړه و او دا چې په هوایي کې رالوی شوی و نو په لمبا هم ډیر ښه پوهېده. په همدې خاطر ورسره چا سیالي نشوه کولی. مارتین راته ورو خو د پوښتنې په ډول وویل ښاغلی میک ته پوهېږې چې نن ولې جزایي شوې؟ ما ورته وویل نه پوهېږم استاد مارتین. هغه راته وویل دا ځکه چې ژوند اسانه او عادلانه نه دی. هر څومره زر چې په دې حقیقت پوه شې هومره به درته ښه وي. یو کال وروسته ما او ښاغلی مارتین یو ځای کار پیل کړ. ما په ځانګړو سمندري ځواکونو کې خپله روزنیزه دوره بشپړه کړه او هغه بیرته د روزنې له مرکزه په کورنیډو کې له تحت البحري ویجاړونکي ډلې سره یو ځای شو. ما چې څومره موکي ډیر پیژانده هومره مې ورته په زړه کې درناوی زیاتېده. موکي د ځانګړو سمندري ځواکونو د پیاوړي روزونکي ترڅنګ د لوبو افسانوي اتل هم و. په 1980 زیږدیز کال کې په 3 ګونو سیالیو کې برخه اخیستې وه او په آزادو اوبو کې د لمبا خپل خاص او ښایسته سبک درلود. په وجود قوي و او په اوږدو واټنونو کې به یې له ستړیا پرته لمبا کوله، خو اصلي مهارت یې بایسکل چلول و. دی او بایسکل یې د یو بل لپاره اساس شوي وه. هر ورځ به په بایسکل سپریده او د کورنیډو په سیلور سټرینډ سیمه کې به یې 3 میله بایسکل چلاوه. دغه هواره سیمه د بایسکل چلونې لپاره سازه او آرام سمندرګي سره موازي پرته وه. دغه واټ د کورنیډو له ښاره تر امپریل بیچ ښاره پورې غځېدلی و. یوې خواته سمندرګی او بلې خواته خلیج و. له دې امله دا ځای په کالیفورنیا کې تر ټولو ښایسته ساحلي سیمه وه. یوه شنبه سهار وختي موکي سیلور سټرینډ ته د بایسکل چلونې لپاره راووته. سر یې ټیټ کړی و، تیز تیز پیډلونه یې وهل او مخامخ را روان بایسکل یې نه لید. د بایسکلونو سرعت 25 میله فی ساعت و چې سره مخامخ ټکر شول. بایسکلونو سره ولګېدل او څوک چې پرې سپاره وو دواړه پړ مخې په قیر سړک ولوېدل. یو خاورو ته ور ولوېده او پښې یې خوږ شوې، خو چندانې جدي ضربه یې نه وه خوړلی. موکي همداسې بې حرکته په ځمکه پروت و. په څو دقیقو کې صحي ټیم راورسېد. دی همداسې بې حرکته روغتون ته یې وړ. په لومړي کې دا هیله کېده چې د موکي فلج به لنډمهاله وي، خو ورځې پسې میاشتې او بیا کلونه تیر شول او موکي بیرته په خپلو پښو د ګرځېدلو ځواک ونه موند. پیښې موکي تر ملا لاندې فلج کړی و او لاسونه یې هم لږ حرکت کاوه. تیر 15 کاله موکي د معلولینو په بایسکل کې تیر کړي دي. په دې ټولو کلونو کې مې ترې هیڅ کله له ژوند او بدبختۍ شکایت نه دی اورېدلی. حتی هیڅ کله مې ترې دا هم نه دی اورېدلی چې ولې زه. هیڅ کله یې په ځان زړه نه دی خوږ شوی.
اصلا لدی پیښې وروسته تکړه انځورګر شو، د یوې ښایسته لور پلار شو او د تکړه لامبوزن سیالۍ پیل کړي چې هر کال په کونیډو کې ترسره کیږي. دا ډیر اسانه ده چې موږ د خپل برخلیک له عمله بهرني عوامل پړه وګڼو او پر دې باور له هڅو او هلو ځلو لاس واخلو چې بخت مو خراب دی. موږ داسې هم ګڼلای شو چې موږ سره د مور او پلار چلند یا ښوونځي زموږ راتلونکی ټاکي، خو دا خبره سمه نه ده. عادي او لوی خلک ټول په دې ډول معلومیږي چې د ژوند له سختۍ او بې عدالتۍ سره څه ډول چلند کوي. هیلن کلیر، نیلسن منډیلا، سټیفن هاوکینګ، ملاله یوسفزۍ او نور در واخلئ. کله کله دا مهمه نه وي چې تاسې څومره سخته خواري کوئ او څومره تکړه یې، ځکه اخر کې به هماغه ناکام انسان یې چې په شګو کې لوغړېږي. نو زړه مه خورئ، خپل بخت او برخلیک مه ملامتوئ، ودرېږئ، راتلونکي ته ځیر شئ او قدم ورواخلئ. دا کتاب جنرال ویلیام ایچ مکريون لیکله او ژباړه یې ميراحمد یاد کړې ده.